سلامونه قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هګیو په اړه یو شمېر معلومات درکوم، خو هغه هم په جنسي برخه کې چې هګۍ جنسي برخه کې څه ډول ګټه لري او څه ډول باید استعمال شي. نو امید لرم چې تاسو دغه ویډیو له ما سره تر اخره پورې وګورئ او ملتیا مو وکړئ. دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو له تاسو یوه غوښتنه کوم چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هګیو په اړه یو شمېر معلومات درکوم، خو هغه هم په جنسي برخه کې. هګۍ دوستانو تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر طاقتور د خوړو له جملې څخه دی، یعنې ډېر طاقتور خواړه دي. خو دا باید یاده کړو چې هګۍ که چېرته تاسو ایښوئ نو هغه به ډېره زیاته فایده لري. یعنې په اوبو کې تاسو یوه اوبو ته هګۍ ور واچوئ او جوش یې کړئ، خو باید هګۍ ښه پخه شي. که چېرته د هګۍ دننه مواد ړنګ وي او تاسو یې څکئ، دا نو بیا تاوان لري. ځینې کسان دا استعمالوي، دا نو بیا تاوان لري ځکه چې هګۍ سمه پخه شوې نه وي. هګۍ باید ښه پخه کړئ او بیا یې تاسو وخورئ. که چېرته تاسو د هګۍ سره شیدې هم استعمال کړئ، دا به لا زیاته فایده ولري، خو خپل صحت ته باید توجه وکړئ. په ځینې وختونو کې دا شیان بد تاثیر هم کوي، کله چې د سړي د هاضمې سیستم خوند نه وي. هګۍ د B6 او B15 ویټامینونو څخه غني دي. دغه ویټامینونه لري او کولی شي چې د جنسي هورمونونو لیول یا اندازه چې ده هغه په برابر او نرمال ډول سره وساتي، چې په دې سره جنسي ځواک پورته کیږي. نو تاسو د دې پر ځای چې هګۍ په غوړیو کې پخې کړئ او استعمال یې کړئ، تاسو یې په ایښولي ډول سره که استعمال کړئ ډېره فایده لري. خو که په غوړیو کې پخوئ هغه هم فایده لري. دواړه طریقې تاسو کولی شئ، اما زیاته فایده یې په ایښولي ډول سره خوړل ډېره فایده لري. دوستانو، امید لرم چې معلومات مو خوښ شوي وي. د نورو ښایسته جنسي او طبي معلوماتو لپاره هم در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.